محترم وطنوالو سلامونه نیکی هیله حکومت اول د میډیا په لار باندې دا مشهور کړه چې دوی په عدالتي نظام کې بدلون راولي او د جسټس قاضي فایز عیسی ته ایکسټنشن ورکړي. اول دا خبرې خورې کړلې او بیا اسمبلی راغوښتله، سینټ یې راغوښتلو او ټول ممبران د قومي او صوبایي سینټ دا د بهر ملکونو نه راغوښتل چې څوک بیماران وای، راغوښتل چې ټول به حاضر شي، ترمیم پیش کیږي. په داسې وخت کې تحریک انصاف او محترم محمود خان اچکزي دی مخالفت اعلان وکړو. پیپلز پارټي او نون لیگ خو به مرسته کوله، احمد ولی مرسته اعلان وکړو چې دا د ریاست په مفاد کې دي، د سټیټ په مفاد کې دي. یو انسان داسې و چې هغه د لوبه بدله کړه، یعنی څوک مرسته کوي، څوک مخالفت کوي. یو سیاسي لیډر هغه دا وویل چې ماته وخوښیه چې دا ترمیم دې څه شي، او دا لیډرو زیرک هوښیار مولانا فضل الرحمن صاحب. زما د مولانا مفتی محمود صاحب سره ډیره مینه وه او بیا مې د مولانا صاحب نه ډیرې ګیلې پاتې شوي دي. او خو په دې کې د ګیلې انشاءالله ټوله راته ختموي چې کومه تمه مې ده، خدای مې دا تمه غلطه نه ده کړي. هغه ورته وویل چې ما ته مسوده خو ښایه ترمیم دې څه شي، چې ترمیم یې وکړه ته وایي نه په دې خو زه وخت لګوم، دا خو ټایم وي لګي، دا خو دومره لنډه خبره نه ده. او همداسې ده. نو بیا اسمبلی اجلاس ځکه کینسل شو چې هغوی د مولانا صاحب نه بغیر کولی نه شول. که دا احمد ولی خان هم داسې ویلی وي د هغه نه بغیر هم نه شو کولی. د مولانا صاحب د مرستې او د ملولي خان د مرستې باوجود هم په قومي اسمبلی کې یو او په سینټ کې دوه کسان، دوه ووټونه د دوی کم وو. خو دوی خو د تحریک انصاف خلکو چت کړو ممبران، نو هغه به توول. نو اصلي لوبه تر ازمه چې لوبه دا دغه ترمیم ته دا ویل چې دا د قاضي فایز عیسی دپاره دي، دې ته دا ویل چې دا تحریک انصاف ته سزا ورکوي، صرف عمران خان باندې کورټ مارشل کوي. دا داسې نه ده، د دې نه ډېر لوی لوبه ده. او اوس خو ناکام شول، خو اسټابلیشمنټ منې کېږي نه. نو باید چې په خپلو کې سره په حال شو چې دا لوبه دا څه دې کې شکوار زه به ځکه نه کومه چې که سیکشن 199 یاد کما، 63 یاد کما، بیا به ډېره اوږده شي رانه. او زه به لنډه ووایم چې په دې کې یو نکته خو دا ده چې د باجوا د ایکسټنشن دپاره چې کم ترمیم شوی و دغه به هیڅوک نشي چیړلی. دا به د قومي اسمبلی د سینټ 2/3 میجارټي کولی شي، ګڼې شي کولی. یو نکته خو دغه ده. دویمه نکته دا ده چې آئینی عدالتونه به جوړ شي، د هغې تبه دا ټول سیاسي کیسونه، آئینی کیسونه، د لاپته افرادو کیسونه، دا به ټول اخوا لاړ شي. دا موجوده سپریم کورټ چې کوم دی دغه به صرف د کریمینل او سیول کیسونه کوي. اوس په دې کې بیا چلو نو دا عدالت، دا آئینی عدالت چې دوی جوړوي نو دا به څوک جوړوي؟ دا به وزیر اعظم جوړوي. 3 ججان یا 15 ججان، مولانا صاحب ورته 3 ویلو، دوی 15 یاد کړیو. نو دا د جوړ کړل. نو یو خو به دغه عدالت ته دا زاړه ټول کیسونه ورځي چې کوم د تحریک انصاف دي، مثلا اوس د دغه هم د علي وزیر باندې هم د دهشتګردۍ کیس دی، یعنې داسې چې څومره هم دي دا به ورشي. بله دا ده چې
سیاسي پارټي با ممبر چې کوم منتخب وي هغه کوړ بل چاته وشي دا څه پروا نشته نو دا آئینی عدالت سیاسي پارټي باندې پابندي لګولې شي دا اختیار به ورسره دا عدالت چې کم د سیاسي پارټي خلک ووټ بل چاته ورکی اس خبره نه ده نو تحریک انصاف ووټونه به بدل کی نو دا خو تحریک انصاف په لړکیو عمران خان یا هر سیویلن با کورټ مارشل شي نو عمران خان خو چې کورټ مارشل کیږي دا خو د تحریک انصاف خبره ده خو چې هر سیویلن کورټ مارشل کول شي دا د عمران خان خبره نه ده نو محترم مولوی خان د عمران خان یا تحریک انصاف مخالفت کولو نو ټیک تا چې مخالف یې ستا پوره حق دی نو دغه شکونه خو باندې خو خوشحال شه خو هر سیویلن کول شي نو دا زم کې د شم عمل خان تاسو هم کې دي شي خدای مکه هر څوک کې دي شي بیا په دې کې اهم نقطه بل ده چې دا سیکشن 199 سیکشن په پریدمه چې دا ریاست هر هغه انسان چې د سټریټیجیک مفاد قومي مفاد دوی خلاف وګڼي دا اوچتولی شي دا لا پته کولی شي دا غیبولی شي او دا چې کم غیب شو دا پته شو دا فرد با د رشتہ دار با صرف دغه آئینی عدالت ته راتلی شي ځینې وکیلان وایي چې هایکورټ ته تللی شي او بیا بدل ته راتلی شي زه لاپته شوم زما رشتہ دارانو کیس وکړو په هایکورټ کې ما وبلو دغه عدالت ته راشم دا عدالت به ما پرېږدي څنګه چې ټول ججان وزیر اعظم منتخب کړي او وزیر اعظم د دغه ملازمت دا وی ریټایر دا ملازمت په داسې کې ختمول شي یا چې وروسته چې د پر کم کمیشن جوړي اپ په یو سکند کې ختمول شي وزیر اعظم هم بیا جی ایچ کیو مقرر کړي نو دغه د خفیا ادارو په وینا با زه اوچت شمه زما خلاف با د لاپته خلاف د غوکېدو خلاف با زما رشتہ دار زما ملګری عدالت ته لاړ شي بیا به الته ماته وخورو بیا به دې عدالت ته راشي دا عدالت به ماته رهایی راکړي دا به تاسو ته رهایی درکړي دا به بلوچ یکجهتي کمیټې ته اجازه ورکړي دا به پی ټی ایم ته ورکړي دا به تحریک انصاف ته ورکړي دا به ان پی ته ورکړي دا به د جمعیت العلماء اسلام ته ورکړي هر هغه انسان چې د ضمیر خبره کړې ده چې د جمهوریت خبره کړې ده چې د پارلیمان د بالادستي خبره کړې ده چې د دهشتګردي خلاف خبره کړې ده چې د دهشتګردي خلاف د خبره کړې ده د پالیسو خبره کړې ده چې د دهشتګردي په شاده وردی خبره کړې ده چې د بلوچ نسل وژنې خلاف خبره کړې ده چې د پښتون د نسل وژنې خلاف خبره کړې ده دا ټول به دا د دې ترمیم نه پس اوچتولی شي دا به قانوني شي د دغه غیبول به قانوني شي د دې سزا به قانوني شي دا وړوکې خبره نه ده او دې ته د سټریټیجیک مفاد د سټریټیجیک ډک پالیسی ده سټریټیجیک ډک پالیسی دغه ده چې د انډیا او د افغانستان په حواله سره ده په افغانستان کې چې د سکی د هغې په حواله سره چې ترهګرۍ کې د سکی د ترهګرو په لړ کې چې د سکی نو دغه ټول به دې کوي که دا چیلنج کوي نو دا ته د سټریټیجیک انټرست خلاف خبره کوي که چرته په بلوچانو کې څوک راوچتېږي چې ته دا جبر کوي زما ظلم کوي ته موږ لاپته کوي ته موږ نسل وژنه کوي ته زموږ وسایل لوټي فوج یې لوټي اف سی یې نه لوټي پولیس یې نه لوټي سیول حکومت یې نه لوټي بس دا په دې کې راغلی دا ایمل ولی خان صاحب چې دی د چې کومې مخکې خبره د الیکشن نه پس وکړلې دا ټولې خبرې هم پکې راځي که دې بیا نمونه خبرې وکړي هغه هم پکې راځي او د ججانو سره به څه کوي دا موجوده سپریم کورټ خو به د سپریم کورټ شي او چې دا نوی چې کم آئینی د خپل لاسه جوړ کړی دی بت دا به سپریم کورټ اف پاکستان شي او دغه موجوده سپریم کورټ کې چې کم ججان دي دا به اول خو اقلیت شي لس شل به نور راولي دویم دا ده چې دا به او اس ډي شي یا به ریټایر کړی شي هغه ججان چې چا دا ویلي دي
چې ما ته خفیه ادارو حکمونه راکړي دي او ما نه دي منلي هغه به ټول لرې کړي شي. که اسلام آباد های کورټ دی، که پېښور کې دی، که هغه په سپریم کورټ کې دی، هغه ټول د سپریم کورټ ججان چا چې د ضمیر فیصله کړې ده د دغه نه دي منلي، د ایجنسو نه دي منلي، هغه به سزاوار شي. خبره دلته هم نه ودرېږي. خبره په دې دلته د دې نه هم زیاته ده چې د های کورټ ټول های کورټ ججان به ټرانسفربل شي. دا به د مرزي نه بغیر د یو صوبې نه بل صوبې ته ټرانسفر کیږي. نو دلته به څه وشي؟ نو وطنوالو کیسه داسې ده چې په پنجاب کې په سند کې خو زمونږ په شان کیسونه د علي وزیر په شان کیسونه، ساده مثال به درکړم، د هغې دپاره وکیل نه میلاویږي، جج خو سوال نه پیدا کیږي چې دا واوري. که لږ انصاف میلاوېدو نو په خیبر پښتونخوا کې میلاوېدو، او چې ډېر انصاف میلاوېدو په بلوچستان کې میلاوېدو. زه 3 ځله زما انټري په بلوچستان کې پابندي وه، زه خبر شوی هم نه وم، هغه کواش شوی دی. ولې؟ ججان دومره تکړه دي، دومره هلته سیاست دومره مخکې تللی دی په بلوچ کې، که پښتون دی که بلوچ سیاست دی، دا دومره مخکې دی چې هلته ججان هم زړور دي. نو چې کله دا ټرانسفربل شي نو څه به کېږي؟ د پېښور 10 ججان دي د های کورټ، د پښتونخوا، د پنجاب 15 دي، د بلوچستان 15 دي، د سند 40 وګڼه. نو دا چې کله ټرانسفر شي 15 ججان د خیبر پښتونخوا نه لاړل 10 پنجاب ته او 15 سند ته، او د هغې ځای نه 15 پنجاب ججان راغلل زموږ صوبه ته. شمار څومره شو؟ 15 د پنجاب ججان شول، 15 تا ججان شول. بیا هماغه 15 نه علاوه 10 ججان یې بلوچستان ته د پنجاب نه ولېږل، او د بلوچستان ته د پنجاب نه بلوچستان ته ولېږل، او د بلوچستان یې 10 ججان پنجاب ته راولېږل. نو د بلوچستان د ججانو تعداد به څومره شي؟ یعنی 10 یا 15 د بلوچستان خلک، 10 د پنجاب ججان. نو دغه نمونه به د بلوچستان ججان او د پښتونخوا ججان داسې شي لکه څنګه چې ما درته وویل چې د پنجاب او د سند ججان زموږ سره سلوک کوي. دا زموږ سره سلوک نه دی، یوازې هر هغه انسان چې د هغه خلاف ایجنسي لګېدلې ده، چې د هغې اف آی آر د ایجنسي په وینا شوی دی، چې هغه ګرفتار شوی د ایجنسو په وینا دی، هغه سره به دا سلوک کیږي. نو وطنوالو مطلب د دې مجموعي طور باندې په لنډه درته وایم چې دا شو چې برابه د چیف اف آرمی سټاف مدت ملازمت هغه ایکسټنشن دې ته به څوک هم څه نشي ویلی. دویم چې څومره سیاسي او د ضمیر خبرې دي، یا د سیاسي پارټو یا د پی ټي ایم او بلوچ یکجهتي کمیټې نمونه خبرې دي، دې ته به دا جوړ شوي بت شوي عدالت ته ځي. دا پابندي په هر چا لګولی شي، دا هیڅوک چیلنجبل نه دی. اپیل به هم صرف دته کیږي. نو چې کومه پارټي نه شوه خوښه، کم تنظیم نه شوه خوښه، هغه سر وخوړو. هر هغه انسان سر وخوړلو چې چا د ضمیر خبره وکړه، د امن خبره وکړله، د فوج د مداخلت خلاف خبره وکړله، که په هر ځای کې اوسېږي هغه سر وخوړلو. بنیادي انساني حقوقو سر وخوړلو. او که چرته د یو پارټي کس منتخب شو او بره نه ورته وویل شو چې ته بدل شه، او پارټي وایي نه که نه زه خدا نه منم، د هغه نه ټول کسان وړلی شي. نو وطنوالو دا خبره قاضي فاضل عیسی یا د عمران خان یوازې نه ده. که د تحریک انصاف یې داسې پیش کوي هم غلطه پیش کوي. پکار ده چې په مجموعي توګه باندې پیش کړي. زه د تحریک انصاف قیادت ته، مولانا صاحب ته، محترم محمود خان جگزی صاحب ته، احمد ولی صاحب ته خواست کوم چې مهرباني وکړئ تاسو ټول د دې نه انکار وکړئ، او تاسو دا ورته ووایئ چې څو پورې ایکشن ان ایډ ټو سیول پاور دا نه ختم شوی، تر څو پورې چې زمونږ په وطن کې لاپته افراد نه ختم شوی، زمونږ په وطن کې دهشتګرد تا نه ختم کړي،
چې څو پورې موږ ته په خپلو وسایلو باندې حق ملکیت حق حاکمیت نه وي میلاو شوی او چې څو پورې ټول سیاسي قیدیان په حقیقت کې چې سیاسي قیدیان وي ان نه وي راخلاص شوي تاسو سره خبره نه کومه او که چېرته یوې سیاسي پارټۍ هم په دې باندې سمجوته وکړه زه درته په ایماندارۍ وایم چې د سیاست به په ټول عمر پاتې نشي احمد ولی خان صاحب ته صرف یو خاص کومه چې تاسو چې بغیر د مسودې ویلو دا وویل چې دا د سټیټ په مفاد کې نو زه به ورسره ځمه زه صرف دا عرض درته کوم چې تاسو یو پریس کانفرنس کړی و چې موږ د اسټابلیشمنټ سره و نور نه یو د ستاسو عزت او احترام کې ډېر لوی اضافه شوی وه ستاسو دا بیان تاسو ته ډېر تاوان درکړی دی د دې سټیټ د مفاد په بنیاد باندې خو ټول خدای خدمتګار طریق ټول بلوچ ټول پښتانه بنګالیان چې کم چا جمهوریتونه غوښتل د یو یونټ خلاف جدوجہد کولو تر ننه پورې دا ټول په دې نامه باندې والی شوي ټکولی شوي یو اوس بیا هم لا پې دوکه خورو خو بله به درته دا ووایم محترم مامور علي خان صاحب چې کم خلک کم سیاسي ډلې د سټیټ د مفاد خیال ساتي هغه د ولس د سترګو نه غورځېږي چې کم د ریاست د جبر خلاف ودرېږي هغه د ولس په زړونو کې ځای جوړوي دا عمران خان چې وزیر اعظم مو دومره مقبول نه و دا چې جنرالانو پسې خبرې وکړې دا زیات مقبول شو زه درته دا وایم دا زما ذاتي رایه ده دا زه د پی ټي ایم نمایندګي نه کومه بخښنه غواړم ګوره جي په پی ټي ایم کې زمونږ په کرک هنګو شانګلا تورخر کې یو قسم نه و تاسو اوس اندازه وکړئ چې هلته د منظور پښتین څنګه استقبال کیږي ولې ستا ځوانان ستا یوت دا ټول د دې ریاست او د پالیسو خلاف تللی دی مهرباني وکړئ د ولس په دې نبض ځان پوه کړي چې کم انسان د ریاست په حق کې ځي ولس د سترګو نه غورځېږي چې کم د پالیسو خلاف ځي ولس یې په زړه کې کښېنوي موږ غواړو چې تاسو د ولس په زړه کې کښېنئ دا به چرم خوشحاله نه شو چې تاسو د ولس د سترګو نه وغورځېږي خدای مکه او اوس خبر راغی چې مولانا صاحب فضل الرحمن د اسد کیسر په ډوډۍ کې اعلان وکړو چې موږ دغه مسوده مکمل ریجیکټ کړله او که داسې وي نو بیا خو مبارک شه ځکه چې مولانا فضل الرحمن صاحب نه ورسره ځي نو بیا بالکل دا کار نه کیږي ان شاء الله او په کار ده چې موږ تاسو په سوشل میډیا چې څومره مس کیږي د دې آئینی ترامیم په نامه باندې د محکوم قتل د جمهوریت قتل د سیاست قتل د پښتون او د بلوچ د پته کېدو افرادو اجازه د دې په لړ کې موږ خلک هم پوه کړو د دې ترمیم په نامه باندې چې کومه ډرامه ده د دې مخالفت هم وکړو او دې جنرالانو ته هم دا ووایو چې تا ته دا اجازت موږ نه درکوو چې ته به موږ لا پته کې او موږ ته به یو ډمي عدالت جوړوې او دا خبره به په دې ځای ودرېږي نه سیاسي پارټۍ هم دا خبره واوري چې کومه سیاسي پارټۍ د دې په حق کې ځي د دې ترمیم په حق کې هغه به د پښتونخوا او د بلوچ وطن نه دغه سیاست ختمیږي دغه د سیاست جنازه به موږ باسو ډېره مننه وطنوالو خوشحاله اوسئ